طالبانو او د علماو دپاره بهترین نصیحت دا په دې قصه کې دی ښه. نو طالبان او علما به ضرور زده کوي. داسې قصه وشوه چې موسی علیه السلام خو زبردست عالم او زبردست وعظ او تقریر یې کو. نو یو ځل بني اسرائیلو ته داسې تقریر وکړو، موسی علیه السلام خو لوی عالم، ټول خلک یې وچړول. نو یو سړی پکې راپورته شو، ورته وی صاحب داسې علمي نکتې دي ووایي چې په زندګۍ کې موږ نه دي اورېدلي. نو ستا غوندې عالم به بل څوک په ځمکه کې وي؟ ورته وی نه، او خبره صحیح وه. وحسنات الابرار سیئات المقربین، دا د انا ټکی د الله نه خوښ. پوهېږې که نه پوهېږې؟ دا انا ټکی دا د الله تعالی نه خوښ. بس الله وی ولې دې داسې ووایې چې زه دې وخت کې په ځمکه کې لوی عالم یم، ستا نه خو یو لوی عالم زه لرم. وایي ما نه لوی عالم شته؟ وی شته. وی دلني علی، دا یو حریص ته علم وکنه، خدایه ما ته ښودنه وکړې لکی اتعلم منه چې د هغه نه زده کړه وکړم. بس الله پاک ورته ووایي داسې کار وکړه چې هغه په مجمع البحرین کې خوږ دریاب او ترش دریاب چې کوم ځای کې جمع کېږي، هلته زما بنده دی ورشه سبق دې ووایه. پوهېږې؟ نو به ځان سره یوشع علیه السلام که ښه ملګری، ولې څوک چې په سفر ځي که نه نو ځان سره به ملګری بوځي، دا سنت. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ابتدا کې فرمایلی یو کس چې په سفر ځي نو دا شیطان او چې دوه ځي نو دوه شیطانان او د دوو نه ډېر بیا قوم دی. او چې کله اسلام ته الله تعالی غلبه ورکړه بیا حضور وی یو شیطان دی او دوه چې دي دا قوم دی. نو اوس مسله دا ده چې یو ملګری به ضرور ځان سره، او که خطره ډېره او بیا به دوه بوځي. نو یوشع علیه السلام ځان سره روان او ځان سره یو می واغست، ورید کړم. نو څوک چې په سفر ځي نو ځان سره به توخه وړي، دا دویمه خبره. او الله پاک ورته وی چې کوم ځای کې ستاسو دا مړ می ژوندی شه که نه، دقه ځای کې زما هغه بنده دی چې ته به سبق وایې. پوهېږې؟ ذهن کې مو خبره کیني. وی چې کوم ځای کې دا ژوندی شه که نه، د به دقه ځای کې څه دی؟ زما هغه بنده دی. وی صحیح ده. څو خبرې مو زده کړې؟ دوه. یو به سفر کې ملګری بوځي، بل به توخه وړي. درېیمه درته ویم سبقونه په کور کې نه ویلی کېږي. که ته زه به سبق په کور کې ویم دا نه، ستا نه لوی شخصیت موسی علیه السلام سفر کړی، ته خو ته نسوار هم نه. نو سبق دپاره به سفر کې څه شی؟ سفر به کې. ګوره موسی علیه السلام ته وی دلته به نه راځي، ته بسې. څلورمه درته ویم ټیویشن بند دی. څه شی؟ ټیویشن دې ته وایي چې استاد شاګرد دی. دا صحیح کار نه دی. شاګرد به استاد دی. چې موسی علیه السلام د دې ځای نه روانوي، خضر علیه السلام ته به ویلي چې ورشه کړه، دا صحیح کار نه دی. یوشع علیه السلام ته خضر علیه السلام وی داسې کار به کوو چې ځو به تر دې پورې چې مجمع البحرین ته نه یو رسېدل. ذهن کې مو خبره کینی چرته د فارس او د دې روم چې کم دریابونه دي، دا چې کم ځای کې یو ځای شوي نه مزل به کوو، کار څو کلونه. دا پنځمه خبره ده، درنه یېره نه شي چې ملګری ځان سره په سفر بوځي نو مقصد به ورته ښیي چې دلته ځو، داسې نه چې ګاډي ته ناخېږه. دا صحیح کار نه دی. ملګری به په خپل مقصد پوهې چې فلاني ځای ته به ځو او دومره وخت به مو لګېږي، نو کور کې الوایه. څومره قیمتي خبره ده. داسې قصه وشوه چې دوی مجمع البحرین ته ورسېدل که نه، نو موسی علیه السلام ورته وی زه به لږ اودس وکړم. وی صحیح ده. بس موسی علیه السلام اودس ته کوز شه دریاب ته، او د اودس مستعمل اوبه نه دي، دا په دې دغه ولګېدې په دې ميي. نو بس هغه ژوندی شو. څه شو؟ هغه ژوندی شو او په دریاب کې ننه شو. او عجبه دا وه چې د اوبه خو بیا یو ځای کېږي که نه، د اوبو همغسې سورې پاتې شوې. بس موسی علیه السلام لمونځ وکړه او ملګري ته ویل چې ځو. بس روان شو. نو نسیا حوتهما، دواړو دا مایه هېر کړ. نو دواړو خو نه دی هېر کړی. چا سره؟ خادم سره. نو د خادم یې اخذ هېر کړ او موسی علیه السلام یادول ورته هېر کړه که نه. پوهېږې څه شو؟ نو اتمه خبره واوره، او دا رسول الله مبارک کړې ده چې کوم ځای کې کېناستېدې مسافره او بیا پورته کېږي هغه ځای به ګورې چې هسې نه څه شی در نه پاتې نه وي. دا سنت طریقه ده. ګوره یو ځای کې چې تاسو ویده یئ که نه، اگر که د جیب سامان مو پوره وي نو بیا بالغ وغیره بستره ګورئ چې څه شی درنه پاتې نه وي. او دوی ونه کته که نه. یو نکته به درته ووایم، دا یو ورځ شوې ده وږی شو، سهار روان شوي غرمه کې وږی شو،
او دا موسی علیہ السلام چې جبل طور ته لاړ نو څلوېښت ورځې شپه ورځ روژې نه وه او نه وږی کېدو. دا ولې هغه سیر الی الخالق کنه سو او دا سیر الی المخلوق دی. څوک چې الله ته ور روان شي الله یې مړی او چې مخلوق ته روان شي الله یې وږی کوي. مخلوق وږی نه یعنې همدا موسی علیہ السلام دی. کوم شی د چا خوښ نه وي که نه د هغې نسبت به چا ته کوي؟ ابه ځان ته کوي، شیطان ته به کوي، الله ته به نه کوي. پوهېږې دا ادب مع الله دی. زمونږ طالبان وایي دا الله شان دی ما نه مسواک ورکېږي. دا ستا شان دی که د الله شان؟ او چې روپۍ پیدا کړي وایي زما کمال دی روپۍ مې پیدا کړي. پوهېږې دا ادب به زده کوئ ښه. نو بس هلته راغله که نه مولوي صاحب نو هلته یو دغه و جزیره وه او ټاپو پیژنې ګیر چاپېره چې اوبه که نه او هلته خضر علیه السلام چې دی دا دغه و نو خضر علیه السلام چې دی مولوي صاحب دا پروت و ویده و او څادر یې اغوستی و شین څادر پوهېږې نه بس موسی علیه السلام پې سلام وکړه السلام علیکم. هغه حیران شو پوهېږې نو هغه حیران شو ورته وی و اینا فی ارضنا السلام زمونږ په دې ځمکه کې سلام څه کوي څوک یې؟ وی زه موسی علیه السلام. ویا موسی د بني اسرائیل وی یو وی قوم دې چاته پرېښو وی هارون علیه السلام مې ورته پرېښی. وی ښه ځه صحیح بچې دې دواړه سره مخامخ شو که نه نو خادم ته یې وی زه ته ځه. نو شاه علیه السلام یې څه کو رسخت که چې کله دوه علما په خپلو منځونو کې کیني او دوه اولیا نو دا کتعو بتعو به تې وځي پوهېږې که نه پوهېږي. د استاز مېلمانه چې دې راغله که نه او لوی عالم او دوی خپلو منځونو کې کیني منځ کې به ورته شاګرد نه کیني چې ورته ګوري چې څه وایي. دا بېادبي ده ګوره نه پوهېږئ. خضر علیه السلام موسی علیه السلام سره یو ځای شو دا دواړه د علم غرغرونه وو. بس یوشا علیه السلام ته وایي ته ځه دا زموږ خپل کار دی. یو لوی عالم دی خو د موټر د چلولو چل نه ورځي او دی مولوي صاحب ته ورځي او د ده شاګرد سونه کېږي که نه کېږي. دی خلکو ته وایي دی زما شاګرد دی پوهېږي که نه پوهېږي. ولې فن جدا دی که نه څه دی دا مولانا صاحب فن جدا دی او چې فن جدا شي بیا مشکل بیا خو نشته. دریاب که نه دواړه کشتۍ کې سواره شو نو داسې کار وشو چې هغه کشتۍ والا وی هلکه کرۍ راغونډه کوي. نو کرۍ چې راغونډه کړه نو خضر علیه السلام هم کرۍ راویسته. کشتۍ والا ورته وایي زه نه هلم ته کرۍ تې وانغسته. وایي ولې؟ وایي کشتۍ والا دا پیژنده چې دا نیک شخصیت دی. مالدار خلک چې دي که نه د چا ګاډي دي د چا کورونه دي د چا دکانونه دي د چا د کپړو دکان دی یو نیک سړی یو بزرګ تقوادار ورته راغی که نه نو پکار دا دی چې دوی پې صدقه وکړي. دې سره به الله تعالی دغه دکانونه او دا د آفتونو نه ساتي. او چې دا نه کوي نو بس مارکیټ به دې اور والي نو بیا ګرځل پوهېږې که نه پوهېږې راځه. نو بس چې دوی کشتۍ کې سواره شو او هغه ترې نه روپۍ وانغستې ښه او کشتۍ د دریاب منځ ته ورسېده نو خضر علیه السلام سره تبر و. که فکر مو کړی دا مخکیني ملنګان چې نیکان خلک هغوی سره به تبر وکړه لیدلي هم دي. نو خضر علیه السلام سره تبر و بس دی راویسته نو خرقها دغه پورتنۍ عیسی چې کم اوبو سره نه وه لګېدلې نو دی سوری کړه بس ډزه 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 تختې تې ماته کړه. نو موسی علیه السلام ډېر خپ چې دا دومره نیکان خلک وو چې ګوره موږ نه کرۍ مو وانغسته او تا ورته سوری تخته ماته کړه پوهېږې. اوس یو سړی روخېږي او زه تې کرۍ وانلم او ګاډي کې کښېنم او ډز چې شیشه راله ماته کړي نو په سر به ورته خولې ولګوم که نه چې ته د سړي زوی ما په ګاډي کې سور کړم شیشه دې ماته کړه. ما سره چې ګاډي کې څوک سور شي که نه او دا ګیټ کلک بند کړي یاره زه یم چې خولې پې ول ته ولې سم ګیټ نه بند. نو بس دا کشتۍ ورته سوری کړه چې سوری که موسی علیه السلام ډېر خفه شي دا استاز څوک داسې کوي تا ته ما ونه وي چې زما کارونو کې ته نه پوهېږې. بس هغه پوه شي چې وایي ما وی که داسې سوری کړه دا خو په سبق کې داخل کار و که نه څو دا خو سبق و او ما وی که دا کشتۍ سوری کړه زیاتی وکړه وایي دا خو سبق کار و. کشتۍ نه کوز شو ښه او مخامخ یو کلی و انطاکیې نوم پوهېږې او د دې کلي مخې ته یو ډاګه وه او په دې کې وړو وړو ماشومانو لوبې کولې. راځه نه بس یو هلک یې رونیوه یو ماشوم یې رونیوه مختلف اقوال دي پکې خو یو درته وایم. ماشوم یې رونیو وړوکی داسې کار یې وکړه چې دا لاس نه دی لاس نو دا به زور یې ورکړه ښه او لاس یې ترې وشکو د ماشوم نه او هغه لاس یې موسی علیه السلام ته ورکړه ونیسه. هغه وایي دا کوم پروګرام او بس او بیا پې سر تاو کړو بس ویې شکو او ویې غورځو ویل راځه
هغه داسې ګران کار مو ګوره. حتی اذا لقیا غلاما الک سره مخامخ شو. یو خبره تو کما الک سره مو جیسور الک مړک انطاکی کلی تراغ او سم وږي شویو. استطعما اهلها طلب د ډوډۍ کو د اهل دا غینا دیږي نو بس ورته موږ ملمانه یو وږي مسافر یو دغه ډوډۍ راکړي. فابوا ان يضيفوهما هغوی انکار وکړو د دې نه چې د دواړو مېلمستیا وکړي. دیږي د حضور په زمانه کې دا کلیوال راغله او رسول الله مبارک ته وی موږ به تا ته ډېر مال درکو خو ته یو کار وکړه د دې ابو کې یو ټکی زیات کا او بیا دا دواړه ټکي پورته کا. فاتوا ان يضيفوا چې داسې ولیکه چې دا کلیوال راغله چې د دواړو مېلمستیا وکړي. حضور وی دا څه کوئ؟ قرآن کریم آیت درته بدل کړم. نو بس هغوی انکار وکړه. نو اتلسمه خبره ترې راووته د نه یېره نشي ګوره چې یو سړی مسافر وي او وږی شي او دی د یو کور دروازه وټکوي ډوډۍ ترې غواړي. دا په هغه حرام سوال کې راځي که نه دلته سوالګری نشي وی. نو دوی دواړو په هغې کې یو دیوال پیدا کړ. یرید ان ینقض قریبه وه چې راوغورځېږي. فاقامه مولوي صاحب داسې کار وکړو راویس پړو سیکو دیوال روس پړو بنیادی او منی ته خبره دا وه. نو بس موسی علیه السلام ته وی خټه کوه. نو بس خټه یې وکړو دیوال برابر کړو چې دیوال برابر شه که نه. موسی علیه السلام ورته وی چې استاد یو دا کلیوال د سړي زامن دوی خو موږ ته ډوډۍ رانه کړه ډوډۍ یې رانه کړه دا دومره بېکاره و او تا سره دومره احسان وکړه نو خو مزدوري به یې ترې اخیستی وی بازار کې من پې ډوډۍ خوړلی. بس خضر علیه السلام به درې پوره شو. خو یو خبره درته کومه ما څو کاره وکړو درې نو تا خو هم دا کړي. ما کشتۍ سوری کړه صحیح ده که نه؟ ما کشتۍ سوری کړه نو خلک ډوب شو نه. تا چې فرعونیانو ته خیره وکړه 6 لکه دې پې ډوب نه کړه په دریاب دا کار خو تا هم کړه. دویم ما سړی مړ کړه هلک مې مړ کړه تا چې قبطي مړ کړه. دریم ما دا دیوال بې مزدورۍ غټ جوړ کړ. تا چې د شعیب علیه السلام لورګانو ته هغه پسونو میږو ته اوبه ورکړې بغیر مزدورۍ نو خدا درې واړه تام کړي. رسول الله مبارک فرمایي الله دې په موسی علیه السلام رحم وکړي که نه نو که ده لږ صبر کړی وی موږ به ډېر عجب اورېدلی وی څه به هم لیدلی ډېر عجب راځه. خو ورته وی اوس درته الوی مزه. اما سفینتو دا کشتۍ چې وه چې ما سوری کړه نو د دې غرض واوره. بادشاه راوتلی وی دغه ته لارې ته که نه چې کومه کشتۍ به روغه وه نو بس هغه به یې اغسته او چې کومه به بېکاره وه هغه به یې پرېښودله. نو ما خو یو تخته ده دی به ورکې بله ولګوي او که دا داسې روغه ورشي که نه دا نیکان خلک دي دا کشتۍ همدقې د مزدورۍ سبب دی دا به ترې غصب کړي. نو اوس مې ښه کار وکړه پې که بېکاره وي ذهن کې مو خبره کښېني راځه. واما الغلام او هغه هلک مې چې وجلی و که نه ته راکړه هغه لاس چې ورکړه هغه یې وسپړو د هغې په دې غوښه کې یو کاغذ و پوهېږي او په هغې لیکلي و چې دا به کافر وي کافر مې مړ دا بچی مور او پلار ته څه دا ډېر ګران او دې بچي به یو کار کو پردي جوار به راماتول او پردي فصلونه راوړل او پردي لرګي راماتول او دې مور او پلار ورته هېڅ نه. دا مسله ده ښه چې نابالغه ماشوم د چا نه غلا کوي او مور او پلار پې خبر شي او څه ورته نه وایي نو د دې غلا سزا په مور او پلار ده او دا ورته دومره ګران و چې کېدی شي چې د بچي د خاطره څه شي دا کفر ته واوړي. نو الله راته وی چې دا ورته مړ کا او زه به ورته یو لور ورکم. نو الله پاک ورته یو لور ورکړه چې د اویو انبیاو نیا وه څه وه نو دا لور ښه وه که دا زوی ښه لور ښه وه که نه د اویو انبیاو څه وه جده وه یعنې په نسل کې دا راغله. دوه شو چې بچیان مو کور ته څه شی راوړي که نه نو پوښتنه ترې کوئ چې بچیه دا مو څه شی راوړه د چا نه مو راوړه که غلا وکړي ستا بچی اگر که هغه ته ګناه نشته خو تا ته شته سزا به چا ته ورکول کېږي مور او پلار ته. ذهن کې مو خبره کښېني د نیکۍ دا اثر یې ښه چې تر 7 پشته پورې د دې اثر رسېږي څومره پورې 7 پشته پورې څه کېږي دا مولوي صاحب اثر یې رسېږي ښه ذهن کې مو خبره کښېني او چې مور او پلار درته خیره وکړه نو تر 7 پشته پورې د خیره اثر هم رسېږي. نو خضر علیه السلام ورته وی صحیح ده ځه نصیحت به درته وکړم. ویلې بچیا وایي په زندګۍ کې 14 خبرې در نه هېرې نه شي 14 نصیحتونه یې ورته کړي دي. دومره مهربانه استاذ دی تاسو ته زه وایم اول نمبر علم دې دپاره مه طلب کوه
چې خلکو ته په تقریر وکړي او مفتی درنه جوړ شي او قاضي، هغې په نیت مه کوه. علم دې دپاره طلب کوه چې عمل پې وکړي. ذهن کې ساته یو دا د علم دې دپاره طلب نه کړي چې خلکو ته تقریرونه کوي او بیانونه کوي، مدرس به یم او مفتی به یم او مقرر به یم. نه، علم دې دپاره زده کړه چې عمل پې وکړي. څو خبرې شو جواب. دویم، کن نفاعا لا ضرارا. موسی علیہ السلام ته نفع کوونکی جوړ شه، هر شي کې خلکو ته فایده رسوه، ضررناک جوړ نشي. ګوره پوهېږي خوش تندی مه چاو، چار وخت د ورور زمری د بریتونو نه نیولی، خوش اخلاقي کوه. پوهېږي که نه پوهېږي. څلورم نمبر، ډېرو بحثونو نه ځان ساته، هر چا سره انخته په نه خبره. زما یو ملګری و ښه، الله دې وبخي ژوندی دی، نو هغه به هر چا سره لانجې کولې، زه یې ملګری وم. نو د شپې مې خوب ولیدو، یو سپین ږیری راته وایي چې مظهري صاحب ودرېږه، د سره مه ځه. وایي ولې؟ وایي دی خلکو سره په نه خبرې نښي. ته وایي د سره څه کوې؟ ودروه پټۍ کې منډې ومالې ښه، به زه یې ته راونیولم. وایي راځه. نو دا صحیح کار نه دی چې هر چا سره په نه خبرې نښلي. نه خبره پېژنې که نه خبرو باندې نښلي. پنځم نمبر، چې یو ځای ته د کار او ضرورت نه وي مه ځه. ولا تمش من غیر حاجتن. ګورې معمولي خبرې نه دي، د خضر علیه السلام دي. ګوره بې ځایه چکرې مکرې مه لګوه، ستا یو قدم قیمتي دی. راځه. شپږم نمبر، بې ځایه خندا مه کوه. اووم نمبر، یو سړی چې ګنهګار او د ګناه نه توبه کړې، مړه د ده تاریخ چې وګورې، تاریخ چې هر شی ګورې، اوس خو پښیمانه دی که نه، اوس یې توبه کړې، اوس ښه سړی به ټیک شو. راځه. اتم نمبر، وبکي علی خطیئتک ما دمت حیا. په خپلې خطا هر وخت جاړه، چې څومره ژوندی نو ګناه درنه یېره نشي، ګناه درنه یېره نشي، په دې ژاړه بس. نهم نمبر، د نن کار سبا ته مه پرېږده چې دا سبا ته به سبق ووایم، نه، کار ختموه. لسم نمبر، ستا چې څومره همت دی دنیا کې مه صرف کوه، د آخرت په امورو کې صرف. دولسم نمبر، کله چې په امن کې شوې نو فکر کې ویرم ساته چې د دې امن نه وروستو راپسې ویرم را روانه ده، چې خوشحاله شوې ډېر پې مه نازېږه، خفګان را روان دی، د هغې فکر کوه. پوهېږي که نه پوهېږي. دیارلسم نمبر، چې فقیر شوې مه نه امیده کېږه، الله به دې مالداره کړي. چې مریض شوې مه نه امیده کېږه، الله به دې روغ کړي. پوهېږي. ناامیدي مه کوه. به دا دیارلس خبرې ستا د ژوند شوې او زه بس لاس را کوه. هغه ورته وی خضر علیه السلام ورته وی، پوهېږي، موسی علیه السلام ورته وی ښه زه ځمه. ویلې نه که نه، وی ته خو م لوی عالم یې، وی تم راته نصیحت وکړه. ته څه وکړه؟ تم راته نصیحت وکړه. بس موسی علیه السلام ورته وی استاذ، وی زه به درته بس دوه خبرې وکړم. بس څو خبرې؟ دوه. یو دا چې ځان د غصې نه وساته الا لله، چې غصه دې وي نو د خدای دپاره دي، نور غصې ښه شی نه ده. او دویم نمبر، دنیا سره مینه ونه ساتي. دنیا کې دا کار دی چې تا د ایمان نه اوباسي کفر ته او د جنت نه دې اوباسي جهنم ته. ویلې بس 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 موسی علیه السلام کمال دې وکړو. ویلې بس مبالغه دې وکړه په نصیحت کې، به دا دوه خبرې مال دي. بس وی ځئ، بس یو بل سره خدای پاماني وکړه، بس زده مو شوه.